کله 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 په دې سین کې سوال پیدا شي موږ د کوم مولا خبره ومنو اې دې عالم پټګری دا غم دی دام صلی الله علیه وسلم وی اغم وی دام په جمعات کې ناس دي او غم ناس دي نو معاذ بن جبل فرمایي چې ان علی الحق لنورا په دې قران او سنت باندې په دې حق مسله باندې الله عز وجل ورنه خودل دا ار سړی دا پیژني دا باندې ټول خلکو ختم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت لنږدې وخت کې هیڅ کور په پاتې نشي برابر خبره ده کدا بنگله ده برابر خبره ده کدا د خټو کور دی برابر خبره ده کدا خیمه ده الله عز وجل په قران ور داخل کی ته دا عذر وسنشي پیش کولای چې زور باندې نه پويګم لکه څنګه چې په دنیا کې د بارګین والا نه پښتنه کوي د زرګر نه پښتنه کوي د رخپروش نه پښتنه کوي د سراب نه پښتنه کوي د خریدار د ځمکې نه پښتنه کوي دغه شان هغه چاله ورشه چې هغه تعالی په مسأله کې دا خبره ذکر کړله چې قال الله عز وجل او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فصل اهل ذکر دا معنا ده تاسو چې کله مسله دی عالم خو له وروړي دی مفتي سي خو له وروړي په سوال کې ورته دغه خبره ذکر کوي چې دې مسلې سره زما مخامخ شوم ما باندې د مړي پروګرام راغی ما باندې د خادي پروګرام راغی ما باندې د تجارت پروګرام راغی په دې کې د قران او سنت حکم څه دی هغه بخمه تعالی وی چې قال الله عز وجل او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به تعالی نشي ویلي چې هغه مولا سي په کې دا ویلي متأخرین په کې دا ویلي متقدمین په کې دا ویلي کوز مولا په کې دا ویلي بر مولا په کې دا ویلي جواب مطابق د سوال سره نشو ما ته نه په دې سوال کې د شي پوښتنه کړې ده چې قران او سنت الله او رسول په دې حکم کې مال کم ارشادات فرمایلي دي او ته مال د مولانو خبرې ذکر کوي موږ د مولا بیزتی نه کوو د مولا مثال د شي لکه بجلی موږ په دې بجلی باندې هغه خپل مقصد د ځان رسو د بجلی قدر کوو چې مقصد د پیور شي د محفوظ کې کېږدو پاکورا پاکوي چې کله به توري مثال بیتري کمزوري شو هغه ورته قوي کوو خود د شي نه کوو چې سلیریش غنټې دی بجلی تاویګو را تاویګو او مقصد څنګه پکې پاتې دی یره دا صاحب چې د سلوي کړی د مخصوصم په 10 باندې سار منځ کړی دی کله د وخت په کات کړو په دې بلخ په ولاړ ولې د مجرمو خلق په وخت باندې هغه طالب علم او متعلم مدري چې هغه په صنف کې ناکام دي حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا دشي منځو کې لکه څنګه چې زمونږ کوم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګری صحابه کرام هغه صحابه کرام چې د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده د ابو بکر نه ولي تر وحشي رضی الله پر دا ټول جنتین دي او کچا په یو صحابي سره په زړه کې د زری په اندازه ورانه ولرله سړی زندق د کافر کیږي هغه خو پیغمبر لکاته ما ته بچا لګورو ما ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لګورو علماء په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي کتاب بابونه ذکر کړی دي کتاب الصلاه باب فی الصلاه المحدث الكبير امام الباني رحمه الله کتاب په ولې کو درې جلده صفه صلاه النبي صلی الله علیه وسلم مختصر سو یو جلده په پښتو کې زموږ استادو د دې علاقې مشر مفسر شیخ عبد السلام رحمه الله هغه تقریبا سره پاسه 200 احادیث را جمع کړي دي موږ د احادیث پرانا کې هغه کې وګوره چې آیا پیغمبر چیرته یوځای کې موږ کړي چې په اوچته کړي دی وا دا بل دا کړي نه موږ دې بل شړې په ځکه نه روانېګو چې رسول الله فرمایي صلوا كما رايتموني اصلي او كما قال څنګه مونږ چې کوم په دغه طریقه باندې ته مونږ کې چیرته وخت به اوچته کړي زم سره مارم موږ په اوچتي کو په پنځل اسپاری دی کې ویلي پنځل اسپاری په دې بل کې ویلي نه دین باندې ځان پوهه کوي حق به موږ په خلکو نه پیژنو خلک موږ په حق باندې پیژنو ته د شمو چې مولانا صاحب دا خبره کړې ده جناب شیخ صاحب دا خبره کړې ده جناب پیر صاحب دا خبره کړې ده پیر صاحب دې دیو که شیخ صاحب دې دیو که بل صاحب دې دی دا ټول ډول په قرآن او سنت باندې وته لکه خبره دې سره برابر وا بالکل موږ بس احترام وکړو قدر دې کوو که برابر نه ور سره خپل کار کوي حتی تر دې پوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې دا راځي چې یو سړی بدعتي دی هغه د قرآن او سنت سره په دښمنۍ کې واقع دی او تا دغه احترام وکړي د اسلام جرړه دی وسته وغیرہ ختم کړه دعوت دی ورته وکړي خرچه دی ورمانه وکړه پښتنه دی ورمانه وکړه امام شاطبی رحمه الله په الاعتصام کې لیکلي دي چې په کومه لار باندې بدعتي را رواني لار جدا کا یا به دی واړی یا به تبرې لکه شکونه واچوي هلکه دې سره صوتي سره مزه سلف په دې باندې تصریح کړی دا وې زمنګ اولادونه چې د ټنګ ټکور ولا سنکینی په غیبه نه خپه کیږي خو لیکن د بدعتي مولا په مدرسه کې چې داخل شي د بدعتي مولا په درس کې چې داخل شي د بدعتي مولا سره چې مجلس وکي دا ډیر ضرر لري په نسبت سره اقشیلا لکه ځان په دې په یو ول پکار